د خوست والي له لوري د حقاني شبکې مشر جلال الدین حقاني ته د ستر مشر او شخصیت خطاب کول د ولس غوسه راپارولې ده. د اسد په ومه د ملي بیرغ ورځې د نمانځنې په غونډه کې د خوست والي محمد صدیق پتمن د حقاني شبکې د مشر ستاینه وکړه. نوموړي جلال الدین حقاني د هیواد په سطحه یو جهادي شخصیت او ملي مشر یاد کړ او له خوستوالیو غوښتنه وکړه چې د دې ملي مشر درناوی وکړي. زموږ لوی مشر مولوي صاحب جلال الدین حقاني ماته حضور لرل او زم په هغه وخت کې یو تنظیم په اسانتوب نه تراوله. زه هغه ته اوس په امار اصل ګورم. د لوی مجاهد او لوی قهرمان دی د درناوي. خلک وايي کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې تر ټولو ستر ترهګریز بریدونه د حقاني شبکې له لوري شوي دي چې سلګونه بېګناه ملکي افغانان پکې شهیدان شوي او همداراز لسګونه کسان پکې ټپیان شوي دي. په 2018 کال کې په پلازمینه کابل کې د یو بمي برید پړه هم پر دغه ډلې اچول کېږي چې پایله کې تر 150 زیات کسان ووژل شول. د دوی په وینا د ملي بیرغ د ورځې په مناسبت غونډه کې باید د هغو سرتیرو یادونه شوي وای چې سرونه یې د وطن د استفا لپاره نظرانه کړي، خو هلته د سرتیرو د ستاینې پر ځای د حکومت وسلوالو مخالفینو ستاینه کیږي. داسې اشخاص لکه د خوست والي چې جلال د حقاني شبکې مشر ته یو محترم یو د قدر وړ شخص بولي، نو بیا د په داسې خبرو کې چې موږ نتیجهګیري وکړه بیا د زموږ د سربازانو شهادت او وطن دوستي بیماني راځي. خو زه خپله په خپلو سربازانو باندې ویاړم. د حقاني شبکې د مشر په اړه د خوست والي محمد صدیق پتمن څرګندونو خلاف په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ کمپاین شوی. د ټولنیزو رسنیو کارونکي لیکي چې چارواکي باید داسې خبرې ونه کړي چې د خلکو احساسات ژوبلوي. حقاني شبکې په لوړه کچه برمتنیونې هم کړي دي. په دغه ډله کې په وروستیو کې د یوې کاناډایي امریکایي ښځې او خاوند نیول هم شامل دي چې تیر کال آزاد شول. امریکا متحده ایالاتو په 2012 میلادي کال کې حقاني شبکه د یو تروریستي سازمان په توګه ونوموله، خو امریکایي او افغان چارواکي وایي چې دغه ډله خپل فعالیتونه د پاکستان د استخباراتي ادارې په ملاتړ کوي.